په کابل کې د اسلامي امارت د چارواکو او قومي مشرانو په منځګړیتوب د څو کورنیو ترمنځ د شخړو د حل لپاره غونډه وشوه. په دې غونډه کې د کابل والي امین الله عبید د یو بل پر منلو او د اوسني نظام پر ساتلو ټینګار وکړ. نوموړي زیاته کړه چې د اسلامي امارت د چارواکو ترمنځ هیڅ اختلاف نشته او خلک باید په دې اړه په آوازو باور ونه کړي. نو دا موږ ته د دوی څخه ډېرې ناخوالې په میراث پاتې شوي چې افغانان یې پر ژبه، پر سم، پر مذهب، پر منطقیو باندې تقسیم کړله او ورور د وروره سره یې دښمن کړي، ورور د وروره سره یې په جنګ اخته کړي. خو الحمدلله نن د ورځ د اسلامي امارت په شتون کې او په موجودیت کې هغه ناخوالې چې تېرو نظامو یا تېرو مفسدو کړي افغانانو باندې تحمیل کړي وه، لله الحمد هغه د پروان والي محمد ادریس انوري په دې غونډه کې وویل چې اسلامي امارت په ټول هیواد کې امنیت تامین کړی او د ټولنیز یووالي او پخلاینې لپاره پراخ پروګرامونه پلي کوي. موضوع خاتمه کدورت‌ها و دشمنی‌ها و حسدها باشد در اون مجلس خیر است. یعنی مجلس ما شما مجلسی است که شاهدی خیریت ازیر الله متعال. د کورنیو چارو وزارت مرستیال هم په دې پروګرام کې وویل چې په تیرو 2 لسیزو کې لویدیځو هیوادونو په هیواد کې قومي او سمتي اختلافاتو ته لمن وهلې ده او اوس په میلیونونو ډالر د افغانستان د اسلامي امارت پر ضد په تبلیغاتو لګول کیږي. بسیار نیک است که برادرها خواستن که در میان دو برادر صلح کنن، دوستی بکنن، دشمنی رو به دوستی تبدیل کنن. یک امر شرعی است، همه میفهمند. و یکی مشکل اینجاست که در 40 سال ما با آتش دست پنجه نرم کردیم، تقریبا از تعلیمات اسلامی به دور ماندیم. د دې غونډې په پای کې د کوهدامان څو لویو کورنۍ چې له تېرو 20 کلونو راهیسې یې دښمني لرله پخلا شول. د پروان ولایت ویان ویل چې دا دښمني د پروان او کابل ولایتو د دیني عالمانو او چارواکو په منځګړیتوب حل شوی دی.